هلمند کې د 215 عزم قلي اردو له لوري د کندهار هرات پر لویه لاره د عامو هیوادوالو لپاره شل بستریز روغتون پرانیستل سو. یاد روغتون چې و بیلابېلې څانګې لري، له دې وروسته به د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه بیا د هلمند ولایت تر ګرشک ولسوالۍ پورې د کندهار هرات پر لویه لاره د ترافیکي پیښو او نورو عاجلو ناروغانو لپاره روغتیايي خدمات په همدې ملکي روغتون کې ترسره کیږي. د 215 عزم قلي اردو قومندان وایي دغه شل بستریز روغتون کې به د ترافیکي پیښو او نورو عاجلو ناروغانو درملنه کیږي او ترڅنګ به د هغو ځایي اوسیدونکو لپاره چې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري هم همدلته درملنه کیږي. هدف دوه شان دي، یو د دلارام څخه نیولې تر ګریشه پورې دلته یو شفاخانه او هسپتال نو پر دې لار باندې ټکرونه کیږي. نو مخکې به د زخمیانو مریضانو قلي اردو ته موږ انتقالول. نو په قلي اردو کې طبعا مجاهدین هم دي دغه ضرورت په خاطر باندې چې دغه زخمیانو د ټکر د زخمیانو خدمت دلته وشي. دویمه خبره دا وه چې په دې اطرافو کې د دلارام څخه نیولې تر ګریشه پورې بیا تر د غروب پورې دغه ملت چې دی دې ښارو ته لاسرسی نه کوي او دا ملت ډېر غریب ملت دی. د ملت په خاطر باندې نو دا هسپتال ورته جوړ کړي، هم پر عام سړک باندې په شارع باندې دي او هم د دې ملت خدمت پکې کېږي. د شورا پوځي اډې صحوي روغتون سرطبیب وایي یاد شل بستریز روغتون و بیلابېلې څانګې لري چې د متخصصو ډاکټرانو او روغتیا پالانو له لوري به د ناروغانو معیاري درملنه پکې ترسره کیږي. نو تداوی انشاءالله دلې مکمله تداوی کیږي. موږ هغه کم بخشونه چې موږ لرو د طبابت په کور کې هغه الټراساوند دی، لابراتوار دی، ECG ده، اکسرې ده او عاجل وارډ دی او زنانه ټیم هم یو موږ لرو چې هغه انشاءالله کوم زنانه مریضان وخت نا وخت په ټکر کې زخمیان کیږي، د هغو تداوی د هلته کیږي سره. بلخوا ځایي اوسیدونکي او د کندهار هرات د لوی لارې موټر چلونکي وایي خوښ دي چې د عامو هیوادوالو لپاره یو معیاري روغتون پرانیستل سو چې په باور یې له دې وروسته به د سیمې د اوسیدونکو او ترافیکي پیښو د ناروغانو پر وخت او عاجله توګه درملنه کیږي. زه خپل علن په خپله کلي کې یعنې دا یوه پیښه نه شپږ اووه پیښې علن لرم چې سوي دي چې د ولادت په څانګ کې معنا ماشوم مور خپل ولادت وخت یې راغلی بیا چې تر کوم روغتون موږ رسولي یا تر ګریشه یا تر لښکرګاه هغه هم په شخصي لګښت باندې هغه کله مور کار پېښوي کله ماشوم د بینه تللی. دا چې دا روغتونونه پر دې لارو جوړ شي خلکو ته وسایي ده نه چې تر ولسوالۍ ځان رسي. مثال په لارې کې دا خو نو ډېره غټه وسایي ده. دلته به ټکر اوس یا به مثال الله خطري حالات راغله نو چې تر عذاب یې رسوي هغه خو ژوند به له لاسه ورکړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د 215 عزم قلي اردو د شوراب صحوي روغتون ډاکټرانو د کندهار هرات د لوی لارې د ترافیکي پیښو زخمیانو ته پر وخت اړین روغتیايي خدمات وړاندې کړي دي.